د ملا یعقوب مجاهد تازه لیدنه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مو شئ. ملا یعقوب له ترکیې څخه د نورو بشري او اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبان د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد نن په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد اورګانیای سره لیدلي دي. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا لیدنه د ملا یعقوب په دفتر کې شوې ده او بېلابېل موضوعات او له هغې ډلې د اړیکو پراختیا پکې بحث شوی دی. ویل شوي دي چې ښاغلي مجاهد له ترکیې څخه د افغانستان سره د بشري او اقتصادي همکاریو له امله مننه کړې ده. دغه طالب مقام په داسې مهال کې له ترکیې څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د اقتصادي او بشري ناورین د شدت خبرونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د مداخلو او خنډ جوړولو له امله د څه باندې 55 بشري مرسته رسونکو بنسټونو فعالیتونه په افغانستان کې ځنډېدلي دي. بلخوا د عدلیې وزارت د مرکزي دفتر په انګړ کې د جومات د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد وزارت سرپرست وویل چې د جومات دغه ودانۍ پر ټولو عصري امکاناتو سمباله ده او د لمونځ کوونکو لپاره پکې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. دغه جومات په یوه وخت کې 1500 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت د لیږد رالېږد معاون دکتور اپندي سره کتلي دي. دغه کتنه کې د خواب هرات درېیمې برخې اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو په چټکتیا د دواړو لوریو ترمنځ ریل ترجیحي تعرفو رامنځته کولو، د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې کارکوونکو ته د تخنیکي زده کړو برابرولو اړوند خبرې شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومنه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې